ولسمشر غني په انتخاباتو کړکېچ باندې اخته کړې ده او عبدالله مخې ته ورته راجګ کړې ده. هیواد بحران طرف ته روان ده. تېره ورځ غمیز غونډې هره ورځ ورته پیښه تکراریږي. په هیواد کې فقر حد ته ورسېده، کار نشته. ولسه راویښ شه، مه پرېږده چې خاینین در باندې حکومت وکړي. غني را چاپېر کړی ده. امریکا هره ورځ کور ته ورځي او اخطارونه ورکوي. عبدالله د کار مخه ور ډب کړې ده. اخر به څه کېږي؟ ولسمشر ولې د فشار لاندې ده؟ آیا ولسمشر به تسلیم شي او که نه؟ واک به شریک کړي او که نه؟ راځئ له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایي رئیس او اوسنی ځان بللی ولسمشر عبدالله ترمنځ لا هم د جوړجاړۍ په اړه خبرې روانې دي، خو دواړه یوې پایلې ته نه دي رسېدلې. په ولسمشر غني پوره فشار اچولی. د ځینو سرچینو په وینا چې ولسمشر غني دې ته تیار کړی ده چې عبدالله ته په حکومت کې 40 سلنه برخه ورکړي. خو هغه وایي چې اجرایي ریاست به نه وي او همداسې عبدالله ته به 40 سلنه برخه ورکوي. د دغې سرچینې په وینا چې عبدالله له اجرایي ریاست څخه نه تیریږي او هغه وایي چې باید دته حتما اجرایي ریاست ورکړل شي. دغه سرچینه همدارا زیاتوي چې د دواړو لوریو ترمنځ د جوړجاړۍ لپاره ناستې روانې دي او ښایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې دواړه لوري یو جوړجاړۍ ته ورسیږي. د یادولو ده چې ولسمشر غني د دویم ځل لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې بریا خپله کړه او د هغه د بریا د اعلان سره سم عبدالله هم ځان بریالی اعلان کړ. په کومه ورځ چې د ولسمشر غني د راتلونکي 15 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کېدل، په هماغه ورځ او هماغه وخت باندې عبدالله هم لږ اخوا په سپیدار ماڼۍ کې ځان ته د لوړې مراسم نیولې وه. عبدالله که څه هم تر لوړې مراسمو مخکې او وروسته هم دا خبره تکرار کړه چې که چیرته ولسمشر غني ورسره جوړجاړی وکړي نو هغه له خپلې ولسمشرۍ تیریږي. خو د دواړو لوریو ترمنځ ډېرې ناستې هم بې پایلې ته ورسېدلې. د لوړې مراسمو نه یو ورځ مخکې د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ هم ناسته وشوه، خو کومه پایله یې ورنه کړه. عبدالله که څه هم ځان ته ولسمشر وایي خو بیا هم دې ته په تمه دی چې له ولسمشر غني سره یو جوړجاړۍ ته ورسیږي او د هغه سره په حکومت کې ګډ شي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان هره ورځ خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ او خپل نظرونه مو را سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.